السلام علیکم ملګرو، زه یم احسان الله سراج. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته یو ډېره خوندوره او جالبه طریقه درته راوړم. ډېرو ملګرو دا غوښتنه کوله که چیرې داسې یو اپلیکیشن یا داسې یو طریقه راته وښیه چې زموږ څخه بار بار یا ویډیوګانې په غلطۍ کې وتلې وي، یا عکسونه یا فایلونه، یا مثال داسې برنامې اپلیکیشنونه یا نور څه وي، نو د دغه د بیرته لاسته راوړلو دپاره کومه طریقه یا کوم حل لاره راته وښیه. نو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه درته ښیم. که چیرې ستاسو عکسونه وي، ویډیوګانې وي، اپلیکیشنونه وي، یا همداسې نور څه وي، کتابونه، پی ډي اف کتابونه وي، دا هر څه چې ستاسو څخه په غلطۍ کې ډیلیټ سوي وي، بیرته یې تاسو واپس راوړلی سي. د دې دپاره به تاسو پلی سټور خلاص کړئ. پلی سټور دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ، دغه رقم به تاسو ولیکئ. په دغه طریقه باندې تاسو ته فیل ریکاوري دغه به تاسو سرچ کړئ د ځان سره. نو ملګرو، دغه فل ریکاوري دغه تاسو د دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. اسانه طریقه دا ده چې زما د یوټیوب د ویډیو لاندې به ډسکرپشن کې د دې لینک پروت وي. هم تاسو ټلیګرام ته راسئ. ټلیګرام کې موږ د دې لینک او اپلیکیشن هم هلته درته سینډ کوو. ملګرو، کله چې دغه مو د دې ځای څخه نصب کړئ، خلاص مو کړئ، بیا به تاسو دا په اوپن باندې کلیک ورته واخلئ. دلته تاسو ته دغه لوډینګ صفحه راوړي، دلته تاسو به څه ورته انتظار شئ. دلته به تاسو دغه ژبه ورته انتخاب کړئ. که چیرې تاسو فارسي هره ژبه تاسو ورته انتخاب کړئ. د موبایل د سیستم باندې چې کله دغه اول باندې ولاړ وي، د موبایل سیستم باندې چې هر ستاسو موبایل کې هره ژبه سلیکټ شوي، هغه به تاسو دلته دغه راپورته کوي. دغه اوکې باندې بیا کلیک ورته واخلئ. ملګرو، دلته تاسو کتلی شئ برنامې، ویډیوګانې، هر څه ستاسو د واتساپ میسیجان که چیرې وتلی وي، هغه هم واپس بیرته راوړلی سي. نو ملګرو، دغه ویډیو دغه ځای ته چې تاسو کله رالاست ملګرو، بیا دلته سین ډیلیټ فول دغه ځای باندې کلیک ورته واخلئ. ملګرو، دغه یو صفحه پای ته رسیږي. کتلی سي ملګرو چې دا ټول ویډیوګانې موږ ته راخلاصې کړې. دغه ځای کې چې څه ویډیوګانې زموږ څخه ډیلیټ سوي وي، یا په غلطۍ کې یا د هغسې موږ په قصده ډیلیټ کړي وي، تقریبا 209 ویډیوګانې ټولې ډیلیټ سوي دي. نو دا ټول تاسو دلته پلی کولی سئ. بیا یې دلته چې تاسو کله دا پلی کړئ ملګرو، دغه ځای کې بیا تاسو د دې ځای څخه بیرته ریکاوري د ټلیفون نه حافظې ته یې بیرته په دا طریقه باندې انتقالولی سي د دې ځای څخه. نو تاسو ګورئ ملګرو، دا په تیزۍ سره روان دی. کتلی سئ ملګرو چې دلته یې دغسې د ټیک مارک نښان راوړي، نو دا چې دی زموږ سره په موبایل کې ذخیره سو. نو د یوه طریقه یې دا و ملګرو، د فوټو دپاره ملګرو، دلته بیا تاسو ته نور داسې فایلونه او نور شیان چې تاسو څخه ډیلیټ سوي، او د هغه څخه وروسته د واتساپ ریکاوري دلته به تاسو دا ورته انتخاب کړئ. که چیرې په ګروپانو کې کوم څه ډیلیټ سي، هغه به تاسو ته دې ځای کې راوړي. دغه الاو سو پرمیشنونه دي، دغه به تاسو ورته الاو کړئ. بیا به دغه ورته الاو کړئ ملګرو. دا چې مو کله ورته الاو کړه ملګرو، بیا چې څه دلته ډیلیټ سوي شیان وي، هغه به تاسو ته که چیرې ډیلیټ کړي، دوی هر ملګری ډیلیټ کړي، هغه به دلته تاسو ته راوړي. نو دغه ځای کې بیا فایلونه درته راپورته کوي. دې ځای کې چې کوم دغه ستاسو څخه نمبرونه ډیلیټ سوي، هغه نمبرونه درته راواپس کوي. یعنې دومره خوندور او په زړه پور اپ دی چې تاسو به په ټول ژوند داسې خوندور اپ او داسې خوندور سیستم نه وي پکښې کې لیدلی. دلته تاسو ته ټول سیستم راوړي چې تاسو هر سیستم ګورئ، تاسو ته په ګټه درځي. نو ملګرو، کوم شي ته ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ، تر خپلو ملګرو یې هم رسوئ. دغه رقم زموږ د یوټیوب چینل چې دی، دا هم در سره سبسکرایب کړئ. ټلیګرام ته هم در سره راوړئ. انشاءالله موږ تاسو ته هر وخت ویډیو زده کړې درته نشر کوو.